पंजाबी शब्दिज्म पख्तून दुश्मनी पंजाबी शब्दिज्म په لاهور کې یو ځاني مرګ حمله شوې وه د هغې په حواله سره د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وویل چې دا افغاني ښکارېدو. بیا رانه ثناءالله وویل چې د ده مددګار د باجوړو. هغې نه پس یې په ټول پنجاب کې نوټسونه وکړل چې کم انسان پښتون ښکاري، افغان ښکاري، ریړه چلوي، خشک میوه خرڅوي، هغه کپړه خرڅوي، هغه پولیس ته راپورټ وکړي، دا ونیسي، دا دهشتګرد دی. نو په ټول پنجاب کې د پښتنو چې کم غریب خلک دي هغه نیولې شروع کړل. د هغې خلاف موږ راوتلي یو. موږ دا ویل غواړو چې په پنجاب کې د دهشتګردي مراکز دي، دوی هغې ته څه نه وایي. زموږ څه پنجاب سره څه جګړه نه ده. دلته پنجاب کمشنر راتلی شي، آی جي راتلی شي، ایس پي راتلی شي، دلته ټول پنجاب افسران راتلی شي. زما یو پښتون ورور هلته ریډه نشي لګولی، زما یو پښتون ورور هلته ګنډېره نشي خرڅولی، زما یو پښتون ورور هلته ټرانسپورټ کار نشي کولی. نن موږ دا وایو دهشتګردي که څوک هم کوي، که سیندی کوي، که بلوچي کوي، که پنجابي کوي، بلا امتیاز دې په هغې خلاف کاروایي وشي. د دې کې هېڅ قسم تفریق نه کېږي. خو د اپریشن په آړ کې د پښتنو بې عزتي نه کېږي. موږ په خپل اپریشن کې هم تنګ وو او اوس د پنجاب په اپریشن کې هم تنګ وو.